سلامونه او نیکی هیلې یو ځل بیا په ای لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې په خپل ورځني چارو کې خوښ او بریالي اوسئ که د انګلیسي ژبې زده کړې سره علاقه لرئ او غواړئ چې په پښتو ژبه انګلیسي زده کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل ای لرنینګ پښتو درسره سبسکرایب کړئ په دې چینل کې موږ د انګلیسي اړوند د ګرامر ویکابلري ایډیمز فریزز همدارنګه اصطلاحات او نور ډېر زیات څه تاسو ته وړاندې کوو تاسو کولی شئ چې زموږ سره په واتساپ همدارنګه په فیسبوک کې هم یو ځای شئ زموږ ټول معلومات په دې سکرین کې ښکاري راځو د نن ورځې درس هغه هم ډیلی یوزډ سنټنسز یا روزانه کاریدونکی جملې په اړوند دی په تېره درس کې موږ 50 هغه ډېر زیات کاریدونکي جملو په باره کې غږېدلي وو په نننی درس کوم چې دویم درس دی بیا هم ډېر زیات کاریدونکي جملې اخلو په دې هیله چې ویډیو را سره تر پایه وګورئ او د نن ورځې دغه په زړه پورې جملو څخه یو څه زده کړئ I have no idea. I have no idea. زه کوم نظر نه لرم. It is a piece of cake. It is a piece of cake. دا ډېر اسانه دی. Anything else? نور څه. I have a question for you. I have a question for you. زه درنه یو پوښتنه لرم. How much is it? How much is it? دا پسو دی. How much does it cost? How much does it cost? دا څومره قیمت لري یا دا څومره ارزښت لري. Here you are. Here you are. دغه دی واخله. دغه دی واخله. I speak some English. I speak some English. زه څه انګلیسي غږیږم. As usual. As usual. د معمول په څیر. Believe me, I know. Believe me, I know. باور وکړه چې زه پوهیږم. I wish I could. I wish I could. کاش که ما کولی شو. That's too bad. That's too bad. دا خو ډیره بده ده. Keep in touch. Keep in touch. په تماس یا اړیکه کې اوسېدل یا هم په تماس اړیکه کې اوسه. Good thinking. Good thinking. ښه فکر. ښه سوچ. It's better than nothing. It's better than nothing. د هیڅ څخه ښه دی. Can you lend me some money? Can you lend me some money? یو څه پیسې راته په قرض راکولی شي؟ یو څه پیسې راته په قرض راکوی شي؟ As you wish. As you wish. چې څنګه ستا خوښه وي. By the way. By the way. په هر صورت. I don't have any clue. I don't have any clue. زه هیڅ نظر نه لرم یا زه هیڅ نه پوهیږم. Guess what? Guess what? فکر وکړه څه. Mark my words. Mark my words. زما خبرې په یاد لره. It's not my fault. It's not my fault. دا خو زما تېروتنه نه ده. دا خو زما تېروتنه نه ده. Don't be stupid. Don't be stupid. احمقل کېږه ما. احمق کېږه ما یا لیونی کېږه ما. Not now. Not now. اوس نه. As far as I know. As far as I know. تر کومه چې زه پوهیږم. Not yet. Not yet. لا تر اوسه نه.
I have changed my mind. I have changed my mind. ما خپل پریکړه بدله کړه. Nowadays. Nowadays. نن سبا. I am in a hurry. I am in a hurry. زه په بیړه کې یم یا زه په عجله کې یم. Hurry up. Hurry up. زر کوه. بیړه کوه. Safe and sound. Safe and sound. روغ رمټ جگ جوړ. Keep in mind. Keep in mind. په یاد لره. Sign here please. Sign here please. دلته امضا وکړه مهرباني. Finally. Finally. بالاخره. دا زمونږ د نن ورځې د انګلیسي جملو اړوند ویډیو. په دې هیله چې ویډیو به مو تر پایه کتلی اوسي او د نننۍ درس څخه به مو یو څه زده کړی اوسي. که غواړئ چې دې ته ورته نور په زړه پورې ویډیوګانې وګورئ، تاسو کولی شئ زمونږ یوټیوب چینل لرنینګ پښتو سبسکرایب کړئ. موږ درته روزانه د انګلیسي اړوند بهترین درسونه اپلوډ کوو. تر راتلونکي پورې ښه وختونه. الله مو مل.